افغان لوبډلې په چمپیونز ټرافي په خپله لومړۍ لوبه کې د ساوت افریقا لوبډلې څخه په ستر توپیر ماته وخوړل. په دغه سیالۍ کې د افغانستان توپوونکو ډېره خرابه ناکامه توپونه ترسره کړل چې سر په سر خپلې ویکټې د لاسه ورکړې. ونه توانېدل چې د ساوت افریقا د 314 منډو هدف پسې ځان ورسوي. ټوله لوبډلې په 208 منډو باندې وسوځېدل چې د ساوت افریقا لوبډلې څخه په لومړۍ لوبه کې په 107 منډو په توپیر ستره ماته وخوړل. د افغانستان لوبډلې په ګټه په توپونه کې رحمتشاه زرمتی تر ټولو ډېر ښه وځلېدی چې 90 منډې په مهم وخت کې جوړې کړلې، خو نور توپونکي ونه توانېدل چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړې کړي. په توپ اچونه کې بیا محمد نبي اساخیل ښه لوبه وکړه چې 2 ویکټې یې ترلاسه کړلې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په چمپیونز ټرافي کې خپله دویمه سیالي د انګلند لوبډلې سره د راتلونکي چهارشنبې په ورځ ترسره کړي. بیا هم خپل د کرکټ ملي اتلانو ته دعاګانې کوي چې په دویمه او وروستۍ سیالۍ کې ښې سیالۍ ترسره کړي چې تر نیمه پایلوبې پورې لاره پیدا کړي. د افغانستان د لوبډلې د بریا په هیله.